بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. د ویډیو کې موږ تاسو لپاره داسې یو چارت جوړ کړی دی چې هغه چارت دپاره موږ بټنز کریټ کړي دي چې څومره ضرورت وي. زه چې کله هغه بټن باندې کلیک کوم ماته اتوماتیکلی هغه چارت سلیکټ شي او هغه راته انتخاب شي. زه راځم مایکروسافټ ایکسل ته تاسو ته هغه چارت درښیم. This is my chart. Year sales. These are the sellers. This is the year. This is the second year. This is the third year. And this is my search year. For example, 2019, 2020 or 2021. زه راځم فار ایگزامپل زه وایم چې ماته 2020 راته انتخاب کا که مې کلیک کو بیا هغه دا کال دی. زه وایم دا راته انتخاب کا ماته وی دا کال دی، دا راته انتخاب کا، دا راته انتخاب کا، دا راته انتخاب. صحیح ده کنه؟ دغه شان چارت موږ څنګه کریټ کوو مایکروسافټ ایکسل کې ډېر اسانه او ډېر ایزي دی. دغه ویډیو سره مکمل وګورئ. که دغه ویډیو مو خوښ شوله د لایک بټن ضرور پریس کړئ. همدغه شان زه رالم فار ایگزامپل دا مې ورته کاپي کړو شیټ نمبر 2 ته رالم دلته ته ودرېږم فار ایگزامپل همدغه لیکم چې فار ایگزامپل 2019 دغه شان ورته لیکم او دلته وایم چې سلیکټ هیر. دې ځای کې زه ودرېږم. زه به دوه فنکشن څخه استفاده کوم بلکې دریو فنکشنو څخه. یو خو به انډکس فنکشن څخه زه استفاده وکړم، انډکس فنکشن څخه. او بله خبره دا ده چې انډکس فنکشن کې به دننه زه روز او میچ فنکشن څخه استفاده کوم. انډکس فنکشن څه لپاره استعمالیږي؟ زه ورته فار ایگزامپل از ایکول ټو انډکس دغه ځای ماته راکړه کاما دې کې ته څومره درکړي زه ورته ماته اوله رو راته راکړه کاما څوم کالم درکړي اول کالم راته راکړه. نو دې کې موږ سره اول رو او اول کالم 580 دی. دلته وګورئ دا موږ سره اول کالم شو او دا موږ سره اوله رو شو. په دې کې برکټ بند کوم انټر ماته 580 به راته راکړي. همدغه شان که زه دغه شان دا لاندې راولم ماته به دا 1 by 1 لاندې راته راځي. دې کې موږ سره بله خبره دا ده که فار ایگزامپل زه دا لاندې څومره هم راولم سوري دلته راځم F2 ته نو هغه ګراف هم ورسره لاندې راځي. هغه کوم اډرس چې کوم دی هغه هم ورسره لاندې راځي. زه ورته دغه شان ماته مه کوه دا ما سره لاک که F4 سره بل ته لاک کړم. که زه اوس دا لاندې ولم نو ما سره دا اتوماتیکلي هماغه یو دانه ماته راکول کېږي ځکه چې دې ټولو کې اول کالم او اول بل رو موږ ته انتخاب ده. زه ورته یم چې زه څومره لاندې راځم نو ماته دې دویمه رو بیا درېیمه بیا څلورمه بیا پنځمه. که زه فار ایگزامپل ایرس ورته چینج کوم نو د دې په تور دې ماته کالمس هم چینج کېږي. صحیح شو که نه؟ زه خو به اول راشم ډیټا ته ډیټا ویلیډیشن لیست او دا به ورته واخلم دا اوکې اوس موږ ته یو لیست کریټ شو. صحیح ده که نه؟ زه دلته راځم زه ورته فار ایگزامپل د رو دپاره ما سره روز فنکشن یوز کړه. روز دې ځای نه واخله شیفټ سیمیکالن بریکټ بند دې کې به دا اول نمبر ورته لاک کوي. دا به ځکه ورته لاک کوي چې زه څومره لاندې راځم هغه اوله چې کوم رو دا اول سیل هغه به لاکي لاندې به 1 by 1 دغه رینج غټېږي. زه چې څومره هم لاندې راځم هغومره به ماته روز زیات راته راکوي. اوس به ماته اول رو راکړي ځکه چې همدغه E3 نه واله تر E3 پورې یو رو ده. که زه لاندې راشم دا به E4 شي دا به خپله E3 پاتې دلته به E4 شي. E3 او E4 دا شو دوه روګانې. که دلته راشو نو E3 څخه تر E5 پورې 3 شولې بیا E6 پورې 4 شولې E7 پورې 5 شولې. او همدغه شان کالم دپاره زه میچ فنکشن ورته استعمالوم. میچ زه ورته یم دغه ماته میچ که دا 2019 کال کوم ځای کې ورته میچ کي زه ورته دې ځای کې ماته میچ که ماته به یې راکړي چې دا اول نمبر باندې دی یا دویم باندې دی یا دریم باندې دی. دې په تور باندې ماته کالم راته راکړي زه به دا هم ورته لاک کړم او دا به هم ورته لاک کاما څنګه میچ درته درکړي زه ورته یم ایګزاکټ میچ صحیح شو بریکټ بند انټر. اوس تاسو راشئ پوره فنکشن موږ ته استعمال شو. اوس تاسو وګورئ F2 دا وګوره دا وګوره روز موږ ته غټېږي دا خپل ځای باندې پاتې دي. صحیح ده که نه؟ دا به هم زه لاندې ډاون کړم بس موږ ته دا راغی. زه ورته فار ایگزامپل 2021 راته راکړه 2021 به راته راکړي. او همدغه شان تاسې ریزلټ هم کتلی شئ. زه ورته فار ایگزامپل روز ریزلټ ماته شو که تاسو به F9 پریس کوئ. زه اوس F9 نشم پریس کولی ځکه چې ما سره ریکارډ سټاپ کېږي. زه راځم دلته فارمولا سته او کالکولیټ ناو دا ماته وایي چې دا 1 دی. زه ورته دغه ماته راکړه دا څو دی کالکولیټ ناو ماته دا وایي چې دا 3 نمبر باندې دی دې کې 1 2 3
نو دې ځای کې به ماته اوله رو او دریم کالم به راته راکړي ایګزاکټ میچ. صحیح ده که نه؟ بس دا به زه سکیپ کړم. دغه شان دا ماته راغلی. اوس به زه راشم دا ټول به ورته انتخاب کړم، انزرټ او دغه لاین به ورته راولم چې څنګه ما دا ورته راوستو او دغه ټول ورته انتخابوم. فار ایگزامپل کنټرول سی دلته ودرېږم، کنټرول وي سره ما دا پیسټ کړو. چې سره ما دا پیسټ کړه تاسو وګورئ په دغه کالم دا ما دلته پیسټ راغی، کراس کراس هم ورسره راغلم. بس سمپل کلیک رایټ کلیک فارمیټ او مارکر آپشن بلټین ته به راشي. فار ایگزامپل دا ګول به ورته واخلي، دا ورته فار ایگزامپل غټ کو. مارکر فیل نو فیل دا خو ډېر اسانه دي. مارکر لاین فار ایگزامپل دا ورته غټ کا او لاین کلر نو لاین همدا شان لاین فار ایگزامپل دا مې ورته واخیستو او دا مې ورته انتخاب کو. فار ایگزامپل لږ مې وړوکی هم کو. بس کلوز دا موږ ته دې شکل ته راغی. اوس زه راځم فار ایگزامپل انزرټ ته شیپ ته راځم. فار ایگزامپل دا مې ونیو کنټرول مې ونیو. فار ایگزامپل دا مې دغه شان راوستو او همدا شان زه رالم. فار ایگزامپل دې ته مې نیم ورته ورکړ، دې باندې کلیک دلته لیکم فار ایگزامپل 2019 دې باندې کلیک کوم. فار ایگزامپل 2020 خو یا ساتئ ملګرو چې کله تاسو 2020 ورته ولیکئ تاسو به انټر پریس کوئ، ځکه چې تاسو هلته انټر پریس نه کوئ بیا تاسو ته هغه نیم نه اخلي. 2021 بس زه بس راشم ډیولپر ټیب ته، ویژوال بیسک ته او په دې کې به زه راشم انزرټ ته، موډیول به دلته انزرټ کړم. زه ورته یم چې 2019 کال دپاره زه غواړم چې دلته یو موډیول انزرټ کړم. خو دغه موډیول به انشاءالله به تاسو وپېژنئ چې کله تاسو ډیولپر ټیب ته د خیر سره ورسېږئ. خو اوس صرف دومره زده کوئ چې دغه چارټ دپاره تاسو ورباندې دغه کار وکئ. صحیح شو؟ کله چې زه یو موډیول جوړوم یو میکرو جوړوم نو سب باندې به زه سټارټ اخلم ایر 2019 او اند سب باندې به دا ماته ختمیږي. زه ورته یم چې کله زه په دې باندې کلیک وکړم په دغې بټن باندې نو ماته دې څه چلو شي رینج F2 دی مونږ سره که نه دا یو دا ایر دې کې مونږ سره ولیکه چې راته ولیکه 2021 راته پکې ولیکه. او بله خبره دا ده چې کله دلته خو راته دا ولیکه زه ورته یم چې د همدغه بټنې کلر هم راته چینج که او د نورو کلر راته سپین ته چینج که. ډېر اسانه او ډېر ایزي دی. صحیح شو؟ زه ورته لیکم فار ایگزامپل اکټیو شیټ ډاټ شیپس 2019 dot fill dot for color dot rgb is equal to rgb بلته موږ په ریډ ګرین بلو کې ورکو. ښه دا ماته فار ایگزامپل ورکه کوم شکل ته تا چینج کول غواړي زه ورته فار ایگزامپل دا ماته چینج کا ته به اول راشم ته به اول وګورم کسټم ته به زه راشم ورته فار ایگزامپل دا ماته دغه شکل ته چینج کې. ښه یو نیم سل او یو سل اتیا او همدا شان 210 یو نیم سل یو سل اتیا 210 بس دا بلته ورته ولیکو یو نیم سل سل اتیا او 210 وایټ گرین بلو. صحیح شو؟ ګورئ ورته اوس رایټ کلیک فار ایگزامپل اساین دا ورباندې اساین کو کلیک ما ته چینج شو که چینج نه شو. صحیح شو؟ بیا رایټ کلیک فار ایگزامپل دلته رالم ویژوال بیسک ته سوري زه بلته 2019 ورته ولیکم. ښه بس کلیک یس 2019 ته موږ ته چینج شو. زه ورته یم چې دغه دواړه شیپونه رنګونه درته سپین شي. زه بلته راشم فار ایگزامپل شیفټ هوم کنټرول سی دلته به راشم پیسټ 255 او دلته هم دلته ورته ولیکو فار ایگزامپل 2020 او دا کنټرول سی سوري کنټرول وی دا 21. صحیح شو؟ کلوز یس کلیک دا به راته سپین غوندې شو. اوس به زه راشم رایټ کلیک فار ایگزامپل کنټرول ته به راشي فار ایگزامپل شیپ آوټ لاین دې موږ ته لږ نری وي. صحیح ده دغه شان دې وي بس. اوس زه غواړم 2020 او 2021 دپاره هم کریټ کړم. زه به ډیولپر ته راشم ویژوال ته به راشم او دا به زه کاپي کړم کنټرول سی کاپي کنټرول وی پیسټ
هلته ماته جوړ کړه 2020 دپاره دا راته ولیکه شل او دغه معلومات راته کاپي کا ډېر اسانه او ډېر ایزي دی ښه هلته راته پیسټ کا او دغه راته کاپي کا دلته راته پیسټ کا بس د دې لپاره جوړ شو 2021 لپاره هم جوړول غواړو کنټرول سی کاپي پیسټ صحیح شو دا 21 شو او همدا شان کنټرول سی کنټرول وی کنټرول سی او کنټرول وی بس کلوز رائټ کلیک اساین میکرو 2020 کې رائټ کلیک اساین میکرو دا خو بیا 2020 والا ده صحیح شو بل تراش مغه نیم بوته چینج کوم خا چې به غلطیږي 2021 صحیح ده کنه رائټ کلیک فار ایگزامپل اساین میکرو 2021 ګوري اوس نمونه صحیح شو کې مې کلیک کو اوس به زه راشم سمپل کلیک ماته به اتوماتیکلی هغه ډیټا 1 by 1 چینج کیږي زه غواړم دا هایټ کوم رائټ کلیک فار ایگزامپل هایټ دې باندې رائټ کلیک فار ایگزامپل سلیکټ یس اوکې بس اوس راځي سمپل بل دې باندې کلیک کړه تاسو به اتوماتیکلی هغه 1 by 1 شو کیږي هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره مایکروسافټ ایکسل کې یو بل ایډوانس چارټ